حضرت جبرائیل علیہ السلام په یو موقع د احد باندې راغی. عمرو بن جموح رضی الله عنه دا پخپه معذور دی، پخپه معذور دی. څلور زامنې د احد میدان ته د رحمت للعالمین په قیادت کې د احد میدان کې جنگیږي. ماښام ټیم ور باندې راغی. عمرو بن جموح رضی الله عنه ماښام ټیم دی، بیبي سره ناست دی، خبرې کوي. بیبي ورته وفرمایل اے زما خاونده، اے زما خاونده، ته څه څیز د جهاد د احد نه ایثار کړې؟ ستا معشوقه، ستا د ژوند ارزو تمنا د احد میدان کې ولاړ دی. تا چې پچا باندې ځان او مال قربانولو هغه د احد میدان کې ولاړ دی. ته په کور کې زما سره خبرې کوي، ستا ضمیر دا خبره څنګه برداشت کوي؟ ستا ذهن دا خبره څنګه برداشت کوي؟ حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه مبارک خپل بیبي ته خپل خپې باندې اشاره وکړه، ورته وفرمایل اے زما ټبران، زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې کلا رحمت للعالمین د مسجد نبوی شریف نه رواني دلو، کله چې دا قای نامدار سره زما واړه بچی رواني دل، نو ما خپل خپې ته ولیدل او مې ویل چې یا رب العالمین کاش که زما خپه جوړه وې زبنندا قای نامدار جنابی محمد رسول الله په مینه او محبت کې د احد میدان کې جنگی دله. بیبي ورته فرمایل اے خاوندا دا خو ضروری خبره نه ده چې ستا د خپه معذور وي او د احد میدان ته تللی نشي. دومره خو کولی شي چې رحمت للعالمین د کوم اس نه راښکته شي، نو د رحمت للعالمین اس به د ګرد احد نه پاکي. دا خو دې کولی شو، دا ورته نه و چې بچي دې تلي کمې ولګېږي زخمي شي اب هغې کې راوړې نه. دی ورته وفرمایل اے زما خاونده د کلاقای نامدار رحمت للعالمین جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو احد میدان کی را روان وی زمکه باندې دې نه سپری وزي، نو چې هغه راښکته کېږي ته به ورته په لاس کې ورکي. بیبي ته وفرمایل اے زما بیبي زما تور را واخلا. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ قبله ته مخ واړولو، درشل کې ولاړ دے आवाज کې یا رب العالمین اے زما رب خدایا ما خپل اهل تا یا الله به ما د احد میدان نه مراولا. یا رب العالمین ما د احد میدان کی قبول کا، یا اللہ ما د احد میدان نہ بہر مراولا. عمرو بن جموح روان دے د احد میدان ته ورسیدلو، دو زامن مخ ترال ورته وی اے بابا جانا اے زمون ګران پلار د احد میدان دے. خالد ابن ولید میدان تراغلے دے، ابو سفیان راغلے دے، تمام مشرکین مکہ 3000 فوجون راغلی دی. و بابا جانا ستا معذور خلق ستا پشانتی دو احد میدان کی جنگی دلے نشی. یو بچے ورته راغی لاسی تی چاپی رکو، ورته وی بابا جانا دل تکینا، ورته وی اے بچڑیا مات جناب محمد رسول اللہ اخایا رحمت للعالمین یو لرزے کی ولار دے. عمرو بن جموح د دو زامن تپوس نکی دو ملاو شو. ای اور تو فرمایل ورتوی اے بابا جانا اے زما گران پلارا زما یورور پتور باندې لګی دلې د خپې باندې زما رور زخمی دی اغل ته پروت دی
ګوري دا زما د ورور نه تاو دی. عمرو بن جموح ته فرمایل اے بچړیا ستا ورور ډېر بختور دی چې د احد میدان کې الله وینه قبول کړله، خو ماته جناب محمد رسول الله اوخایا، ماته رحمت للعالمین اوخایا. بچې مې دی بختور دی چې الله د خپې وینه قبول کړه، خپل خپې ته بیرته کور کوئی افسوس صد افسوس په ما باندې که زما خپه جوړوي نن به د جناب رسول الله د وړاندې زه جنګېدلی. بچیه ورور دی الله دې ورته دغه وینه تویدل قبول او منظور فرمایي، خو ما ته زما قوم مولا وښایه. عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه چې کله روانېدلو آغا بچی پا درد حالات کی آواز کئی اے زما گران اوروران زما وقت د پلار آواز راغے غالباً چی پلار می پا معذور اخ پا احد میدان تراغے ورطوی اے زما گران اوروران تا چکم آواز اوری دل دا یقیناً ستا د بابا آواز دے. خوی دا زما د بابا آواز دے وی زما د حال نم خبر نکو. هغه ورته فرمایل بالکل هم خبر خو هغه یو आवाज کوي چې ماتا کای نامدار او خایا. هغه داسې مینه کې راغله چې ستا مینت یې نه هېره ده. صحابه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما صحابه د کمی قربانی د میدان نه تختیدلی. د عمرو بن جموح رضی الله عنه قربانی قسم په خدای سړی ذهن ور باندې کار پریدي ستا دې په میدانی جنگ کې ستا بچي په وینو رنگ رنگ وي او ته د خپل محبوب په مینه کې ګرځي راګرځي. ما تخپل جانانو خای ما تخپل آقا او مولا او خای. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته چا اطلاع او رسولا ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ. دا مخامخ ډله چې ګوري دا عمرو بن جموح دی. نبی پاکو فرمایل دی خود سلور زامن راغلی دی سلور زامن راغلی دی. اے صحابه کرامو عمرو بن جموح ته وایا چې واپس لاړ شه پکم اوخه چې ته سور راغلی پاغې باندې سور شه واپس کور ته لاړ شه ځکه ستا خپه معذوره ده خدا ناخسته طالب تکلیف ورسیږي. عمرو بن جموح په جړا شوی فرمایل یا رسول الله یا حبیب الله والله که زه منافق ما خوستا په ذات باندې او د الله په وحدانیت ایمان راوړی دی و محبوبا که جبرائیل علیہ السلام زما بارک وحی راوړي وي چې عمرو بن جموح د میدان نه وباسه یا رسول الله نو زه چېرته لاړ شمه ما باندې خو د مدینې ځمکه ته نور شوی دی. محبوب مې وفرمایل عمرو بن جموح راولی. عمرو بن جموح راوستو حضور علیہ السلام غاړه ورکړله ورته وی اے د شهید پلارا اے د شهید پلارا ستا د زوی روح د پارا د لکونو ملائک راغلیو ټول ملائکه ستا د زوی روح واغستلو و د الله ښکلی بنده ما ستا د زوی روح لیدلو چې عرش معلا ته لاړلو. صحابی پس مکرا پریوتوی الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحوه بکرتا واصیلا. عمرو بن جموح پس مکرا پریوتلو پو چغو چغو اجڑلو و یا رسول اللہ ستا پزڑ کی بداوی چې دی په خپل زوی باندې جاړي والله که د زوی سوچ را سره دی و د الله محبوبه کاش که الله د پزیز قبول کړی وی زوی به زما جنت کې وړاندې وي زوی به زما په شهیدانو کې وي او عمرو بن جموح په معذورو کې چې ته پروت وي یا رسول الله دغه خپل معذور خپه مې جړی
بے پزمک باند خلعو لگولا او آواز کی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیوم. دا الفاظ ٹھولوئی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. د دین بعد دعا غواړي چې یا الله دا هغه تسبیحات یا الله دا هغه ذکر دی چې ما وکړلو یا الله دا می حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بدر په میدان کې په خیمه کې کړو یا الله. فرشتي راغلي فرمای یا رسول الله الله وی سغواړي نو محبوب فرمایل یا الله د مکی مشرکان تبا کا سنادید قریش هلاک یا الله. فرشتي راغلي وی فرمایل یا رسول الله الله او فرمایل ما دي دعا قبول کړلا. عمرو بن جموح په جړا شو یا الله اے رب کعبہ اے رب محمد رسول اللہ اے د کعبے ربا اے زما د جانان ربا کمل فاسما اول خدایا خدایا ما د احد میدان کی قبول کا. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ د دو کون سردار کی نولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو احد میدان تراغے ہائی ناتار جنگ شروع دے. صحابہ کرام گوریو خوان لیلی صحابہ دو احد میدان کی پرات دی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر راغے اے دا اللہ محبوبہ حمزہ شہید چلو. آغا حمزہ چی رضای ورور د جناب رسول اللہ آغا حمزہ چی د صحیبی تے مبارکی رو دلیو د حضور علیہ السلام رضای موروا صحیبہ د حضور علیہ السلام رضای موروا دا د حمزہ موروا د حمزہ مور او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور دا د یو خاندان نواده شوی. حالا د نبی علیہ السلام یو طرف نه چاچی هم وا د نبی علیہ السلام د یو طرف نه مور هم وا رضایی او بل طرف نه د مور خپل هم وا نبی علیہ السلام سره به ډیره مینه کوله. دا حمزه رضی الله عنه دلم ته ور کړو او نبی پاک تم ته ور کړو نو دا خو دوه رضایونه هم دي. حضور علیہ السلام ته چا خبر راوړو اے دا الله محبوبہ سید الشهداء ستا خپل تر ستا پهلوان تر ستا په قرآن او سنت مین تر دنیا نه لاړو رحمتا للعالمین دعا وغوښتا انا لله و انا الیه راجعون او به ویل یا الله د احد روح یا الله د احد د میدان نه تلی ارواح په شمول د حمزه الله تور سره داسې ملاو شه چې ستا په لیدو دوی خوشاله شي او د دوی په لیدو الله ته خوشاله شي. ټول الحمدلله. اس حضور نول چې عمرو بن جموحه ستا ورو ستا بچے داسې مقام ته ورسېدو چې لکاو فرشتو ستا د بچی روح استقبالیه کو اسمان ته بوتلو الله جل جلاله ته راضی شو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته بل خبر راغی ورته اے د الله محبوبا اے د الله محبوبا رب ذوالجلال جل مجدو سلام فرمائی بعد سلام نا اللہ جل جلالہ فرمائل زما محبوب تو فرمایا چی کم صحابہ دو خود میدان ترالل ورطا او آیا چی اللہ دو دوی نرازی دوی دید اللہ نرازی شی. حضور پاک آوازو کو عمرو بن جموح تا او آیا چی اے عمرو بن جموح یو صحابی را اولی گلو ورتوی خیمه کی کینا اللہ در نرازی دے. دا صحابی پا منڈر آگے
ویلی دل خیمشت دے خو عمرو بن جموح پکی پا نظر رانگے یو دو کسان زخمی حالات کی پرات دی دا نبی علیہ السلام بارکی تپوسو کو بیدا ہوئی ندی صحابی تپوسو کو چا عمرو بن جموح سشو وی اے دا اللہ بندہ عمرو بن جموح تا چکل خبر راگئی یو آواز کو ان کی آواز اکڑلو چی قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل محمد پتاقی سر قتل شو محمد الرسول اللہ العیاذ باللہ مرشو دا آوازی ووریدو زمن نم خیمہ کی روحنا لالل خو عمرو بن جموح پا یوخ پا باندی دو خود میدان تا تلے نورے پتا لگینا یو طرف تا چی صحابہ کرام شہیدان کی گی دا حضور علیہ السلام زرد دردی گی بل طرف تا دو خود میدان کی یو ہائی ناتار جوڑ دے لو یو آویلا جوڑ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ورانی والے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام دے صحابہ پو گو باندے لاسن مبارک اچولی خیمے تراغے حضور پاک ڈن بے تپو سکو عمرو بن جموح سشو چاورتویل یا رسول اللہ خلاڑو کم خلاڑو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو سنگ لاڑو او یا رسول اللہ بس دا سی من ڈکڑا دا آواز ووریدو چا رحمتا للعالمین قتل کرشو اغیو آوازو کچھ یا اللہ حقا زمکہ باندی دی عمرو بن جموح جون تیر نکی چا پکم ازمکہ باندی دا جانان سترگی نگوری صحابہ خو صحابہ دی دیو جنما یو ملگرو تخبر کولو ماولدہ سے چل لے چا دا صحابہ واقعات بیانوائی صحابہ خو دا پیغمبر علیہ السلام یواز صحابہ ندی کنا چکن یواز ملگری پاتی شوی نا حقا انتہائی دا قربانی ظہوری دا رحمت للعالمین دا وڑان دے کڑے قسم پا خدای کا سری پا ذہن کے راضی علم کے خونا پا ذہن کے نرازی چو خدای دالا سرنگا خلقو اللہ تا سرنگا انسانانو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اوی منگ اکتلو چا دا سے لاڑو گرد کے منڈے والی غبار کے سو پوری چیز منگ نظر لگے دو خولی دلم بیا مونے دلی دلے یو زلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چی ایمان روڑو دا لوی صحابی دا بیا لوی شان اللہ ورکڑے دی بیا واقعہ بیانا والا دو خود میدان کے تاسو لیدل خالد بن ولید پستر گباندی اوخ کے راغلے وہی جڑل رحمتا للعالمین تا مخامخ ناستے ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ اے محبوبہ زما مور و پلار دیتا نا قربان شی کلچ دو احد میدان تا عمرو بن جموح راغے ما ورتا آوازو اے عمرو بن جموح استاخف معذور دا اے دا اللہ بندہ مخیت مرازا نن خطرناک جنگ دے یو بچے دم شہید شوے دے زمان دلا سمڑ شلو تبے میدان کی سنگ والاری وی ماتے ولچ اے خالد ابن ولیدہ اے خالد ابن ولیدہ کزما خپا گوڑا دا خپا می معذور دا خو زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چھ زما ازر معذور ندے دے طرف نور باندی او کسر آگئی دا غش گساری ور باندی اکڑلو دے پدیزے باندی اولگی دلو دے یو غشی سرام پدیز مکہ باندی یو آوازو کچھ یا اللہ خدایت احد میدان زما خوخ دے خدایت حشر پورز میں دی میدان نپاسوا خالد ابن ولید فرمائل زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی ما بیمان روڑو یا نا لیکن دی صحابی دی آواز زما پزل کی دی ایمان دی و بلکڑلا چھ دا پیغمبر صحابہ دمر دا اللہ پا دین قربان دی وقت سرے کم دا زما بچے مڑ دے نو اغزان اوباسی دی غریب خسو نشو کولے دو خود میدان کی صرف دمر اکڑلے شو چوے دی او کانے راو آغستو او پڑے تیزی سرے کانے اگرزولو یو مشرک دا مکین راغلو دا آغی دخپی دینوک تے اثر ارسیدلو علماء لکلی دی سیرت ابن حشام ہوئی دق مشرک تا بیاد دی دا گتنا تکلیف پیدا شو
تر دې چې د دینه وتا سخت بیماری ولګېدله او پزمکه به چې د خپکی خودله نو زړه به ورسره دردېدلو. یو حکیم ورته ویل چې ستا د خپې زخم خو نشته هسې دومره چغې وخې. هغې ویل والله په دې د عمرو بن جموح کاڼې لګېدلې زما د په رب ذوالجلال قسم وي چې په ځمکه باندې ولګوم د دې ځمکې نه یو قسم د غشي زما د سینې ته را ورسېږي. که دا غشي تاسې لیدلی دا یو غش دا تقریبا 80 گزه اوږد دی زما په دې زړه کې به داسې تاویږي را تاویږي دننه. د عمرو بن جموح په کاڼي کې الله دومره اثر اچولی و. عزیزانو عمرو بن جموح رضی الله عنه شهید شو احد میدان ته. کله چې ټول شهیدان محفوظ شو بیبي راغله. دې چې کله راغله نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم چا ورته ویلي د عمرو بن جموح ټبر راغی وی آو وی ښه دارې کې راولئ یوې خیمې ته د خاوند او د زوی مړی ورته مخایي. یو منافق ورته مخې ته راغی ورته وی ای د عمرو بن جموح ټبران ته په کومو سترګو میدان احد ته ځي ستا زوی شهید شوی دی ستا زوی وفات دی میړه دی وفات دی بل زوی دی زخمی دی. دی ورته وفرمایل و بدبخته انسانان د جناب محمد رسول الله حال را توایا دا قائنامدار په حال می خبره کان. هغه ورته وی هغه روغ رمټ دی. دی ورته ویل هاي کا زما سل زامن وې او سل واړه د جناب رسول الله په دین باندې قربان وې. کا زما سل زامن وې سلواړه د قائنامدار نه چار چاپیره پراته وې او به وته فرمایل زما په دې باندې فخر دی چې ورځ د قیامت راشي یو طرف دبا زما زوی شهید یو आवाज به وشي اے د شهید مور راشه بل طرف نه आवाज راشي چې اے د شهید ټبر راشه. او زبا ورته فرمایم چې ماته دا دواړه مخای خود جناب رسول الله دیدار را ترا نصیب کا. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه فرمای د حشر میدان له خلق خوشاله نه وي خلق بس دې لپاره څه خوشاله وي چې جنت ته به شهیدان لاړ شي او څوک به داسې وایي چې نیکان به جنت ته لاړ شي. وایي زه به دې ته خوشاله یم چې د رحمتا للعالمین د جانان دیدن پکې وکم د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیدن پکې وکم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خبر راغی چې د عمرو بن جموح بیبي دا خبره وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې راولئ بیا ورته مخه ګران کار دی. شهیدان ټول دفن شو. هغه ته و فرمایل ته سکه په خپل خاوند باندې او خپل زوی باندې. هغه ویل یا رسول الله زما یو باغ د مدینه منوره کې په یو ګټ کې به مې زوی خخ کم په بل ګټ کې به مې خاوند خخ کم او د منځ باغ به زه د الله په لاره کې وقف کم. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د باغ نه خلق میوې خوري ثواب زما خاوند ته رسیږي ثواب زما بچی ته رسیږي. یا رسول الله دا مې ارمان دی. نبی پاک فرمایل ډېره خلا او خراولي او خراوستا په یو طرف باندې عمرو بن جموح بار کو بل طرف ته بچي بار کو او خه پاسه ولا چې کله او خه پاسه ولا او چې سو قدم واغسل د احد میدان کې بیا راتا وشوا بیا ور باندې زور شروع کو الته بیا سم لاستا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اوختا او فرمایل عمرو بن جموح کور ته ورسوا اوخه بیا پاسې دلا چې د احد میدان نه سو قدم واغستل بیا راتاو شو بیا هغه بي راغلا او یا رسول الله اوخه نزي محبوب علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل دا اوخه وسر روانه کوي چې کله اوخه روانه ولا یو صحابي اونې ولا پر راخلو بل صحابي ورته چوکر واچولا اوخي आवाज کو رحمتا للعالمین ته فریاد کوي ورته اے د الله محبوبا ما ته دومره فرشتي مخې ته ولاړې دي خو د ټولو فرشتو مخې ته روح د عمرو بن جموح ولاړ دی. د عمرو بن جموح روح راته آواز کوي چې دا مبوزان د ویلو چې الله ما د احد د میدان نه خدای واپس کور ته مراولا
دا دعا قبول شوی دا او خزکه نزی چې دا د عمرو بن جموح دعا ده. عمرو بن جموح رضی الله عنه او چې راته وکړه دار کراله د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ لاش مبارک سره ودرېدله او همدغلته چوشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی عمرو بن جموح مړې او د هغې لاش هغې ته راښکته کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل الله رب العالمین دی په حنظله باندې د جنت فرشتي خوشاله کی. نن د احد د میدان نه داسې روحونه لاړل چې الله جل جلاله په د ځمکې د خلقو صفات کوي. اے فرشتو وګورئ زما د پیغمبر عاشقانو څه قسمه